د ګلبهار بازان کلب لپاره د غوروي یا ټریلر د خوست ملي سټوډیم د کرکټ په اکاډمۍ کې واخیستل شو چې پکې د مس عینک زون څخه لسګونه لوبغاړو برخه اخیستې وه. موږ د افغانستان په سطح یو پروګرام لرو. هدف مو دا دی چې د افغانستان په سطح لومړۍ درجه یو د کرکټ کلب رامنځته کړو او په عین حال کې زموږ اوږدمهاله هدف دا دی چې کرکټ چې زموږ ملي شتمني ده، زموږ ملي ارزښت ده، غواړو په هغو باندې سرمایه اچونه وکړو. د ګلبهار بازان کرکټ کلب روزونکو په خبره بریالي کسان به په راتلونکي کې د ځینو نورو پړاوونو وروسته ګلبهار بازان کرکټ کلب کې د لوبډلې په توګه وګمارل شي. دا بالکل داسې روزل کیږي لکه د یو ملي ټیم غوندې. بهر سفرونه به لري، لوبغاړي به قراردادونه لري، تنخواهې به اخلي، لوبغاړي به تر ډیر وخته پورې ساتل کیږي. د دې د بیا انتخاب په پروسه باندې به بیا کار کیږي چې دغه دپاره کیدای شي موږ زونو کې بلخوا لوبغاړي هیلهمندي ښکاره کوي چې خپلو موخو ته به ورسیږي او هممهال د ګمارنې په برخه کې پر شفافیت هم ټینګار کوي. دغه ډول پروګرامونه او دغه ډول ټیمونه جوړول زموږ د نوي لوبغاړو لپاره ډېر په ګټه کې دي، تر څو دوی مخکې راشي ولوبېږي، دوی ته د میچو زمینه برابره شي. او مقصد داسې میچونه ورته برابرېږي ډومیسټک په سطحه د افغانستان په سطحه یو نیشنل کلب جوړېږي چې په آینده کې په غټو غټو ایونټونو کې به دوی اډمیشن داخلي کوي. د مسؤلینو په وینا په پام کې لري چې د یادو ټریلرونو وروسته د زونونو په کچه سیالۍ پیل ترڅو په لړ کې د کرکټ غوره لوبغاړي د ذکر شوي کلب لپاره وګمارل شي.